پر افغانانو د ظلمونو دوام پاکستان لخوا افغانستان ته د بل اقتصادي ضربې هڅه وکړه. دا چې تورخم یې ولې بند کړ نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو لخوا د پاکستان فرمایشونه نه منل او د TTP پر ضد اقدام نه کول پاکستانی چارواکي لیوني کړي او هر هغه کار کوي چې ترڅو طالبان د دوی فشارونو ته تسلیم شي. وروسته له هغې چې د تېرې جمعې په ورځ پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د بند پاتې کانتینرونو د خوشي کولو هوکړه وکړه، د پاکستان حکومت په یو تازه اقدام کې د بارونکو موټرو په وړاندې د تورخم دروازه په مشروط ډول وتړله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤل خان جان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل پاکستانی لوري د بارونکو موټرو چلوونکو ته شرط ایښی چې له ویزې پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولی، خو نوموړی وایي مخکې د دواړو لورو موټر چلوونکو پرته له ویزې تګ راتګ کاوه. هغه د پاکستان پر حکومت نیوکه وکړه چې د مخکینیو هوکړه لیکونو پر خلاف پاکستانی لوري پر ځای د دې چې افغان حکومت ته لږ تر لږه 3 میاشتې مخکې خبر ورکړي پر خپل سر سوداګریزه برخه کې ځینې اصول پلي کوي. الکوزي زیاتوي نړیوال اصول دا دي چې دوی باید د افغانستان له حکومت سره مخکې له مخکې خبرې وکړي، ځکه دا په قراردادونو کې لیکل شوي دي چې نوی میتود چې څوک راباسي 3 میاشتې مخکې یوه خبرتیا ورکړي. نن سهار دوی وویل چې موږ یوازې د میوو او سبزیو موټرو ته پرته له ویزې اجازه ورکوو، نورو ته یې نه ورکوو. آخر د طالبانو کمیسار هم ورته وویل چې نورو ته اجازه نه ورکوي، پر موږ مالیه راځي، زموږ سوداګرو ته زیان رسیږي. دوی هم دروازه وتړله. ځینې موټر چلوونکي هم د پاکستان یاده پریکړه منصفانه نه بولي او وایي موټر چلوونکو ته به د ویزو اخیستل ستونزمن شي او دواړه غاړو ته به سوداګریز مالونه لیږد رالېږد هم ټکنی شي. شنونکي وایي پاکستان پر طالبانو د خپلو غوښتنو منلو لپاره داسې اقدامات کوي.